सबसे पहले पख्तूनख्वा د نن اعلان څومره تاثیرګذار او اغیزمن اعلان دی. مبارزه ده، نستل کیدونکې مبارزه. د پاکستان د ماتولو دپاره کوم شی د دې ورته د دې هغه نیکه هیڅ نړۍ ته به بلوچستان وتوانیږي چې دا قناعت ورکړي نوم د مهارنګ بلوچ عمر قید او بالاخره به څه کیږي چې پښتانه دي خو پنجابي شوي دي، هغوی د ډاره ته دا کار نشي کولی. آیا دغه حالت نور دا خلک زغملی شي؟ خو دونه مشکلات چې ته لرې په پاکستان کې د هندوستان مسلمان نه لري. د دې خلکو راتلونکی هم ورسره یو تور راتلونکی نه دی. دغه تبرګۍ ته چې لاس ته ورکړی دی پښتون ته ورکړي او دغه فضل الرحمن چې اوس دغه استبلیشمنت ته په زندان کې اچوي، بدناموي دي، حتی شاید ودې وژني، هغوی خو ډېر وژني. پښتانه خپل حقوق ترلاسه کوي، دوی پکې ځای لري. بیا سهار نه تر ماښامه دوی نفرت خپروي. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې عبدالرحمن لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. بلوچستانو تازه په پاکستان کې د خپلې خاورې د 85% تر واک لاندې راوړلو خبره کړې ده، اعلان یې کړی دی او ویلي دي چې ډیر زیات هغه د دوی سرمایي او د دوی ملکیت چې تر اوسه پورې ترول شوی و هغه دوی لاسته راوړی. د سرو زرو کانونه، د میسو کان، همدارنګه د ډبرو سکرو ډیر کانونه چې تر اوسه پورې د دوی دغه ملکیت ترولل کېده دوی لاسته راوړي دي. همدارنګه یې ویلي دي چې په 85% خاوره باندې د پاکستان د پوځ کنټرول له لاسه وتلی دی او د دوی لاسته ورغلی دی. په ورته وخت کې پاکستان بیا د یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن د نیولو امر کړی دی. د دې نه وړاندې هم د پاکستان فوځي رژیم د دینی علماو، د مذهبي مشرانو، د سیاسي فعالانو، مدني فعالانو د دوی د ترور، د دوی د نیولو، د دوی د ورکولو، د دوی د چوپ کولو دپاره همیشه په دوی باندې حلقه راتنګه کړې ده، په دوی باندې جبر کړی دی او د دغه جبر په نتیجه کې اوس څه چې په پاکستان کې روان دي دا رامنځته شوي دي. تحلیلونه دا دي که هغه د پښتنو سیاسي فعالانو نه وو، که هغه پاچاخانو په زندان کې ډېر وختونه تیر کړي، که هغه عبدالصمد خانو په زندان کې وختونه تیر کړي دي، که اوس علي وزیر دی، که د هغې نه څه وخت مخکې ګیلمن و، که مهرنګ بلوچ ده په هغې باندې د عمر بند قید سزا ورول شوې ده، که د هغې نه وړاندې د بوکټي وژل و او د هغې غوښتنې نه منل کېدلې، د هغې نه بعد بیا د هېواد نه د برمداغ بوکټي وتل دي. دا ټول هغه مسایل دي چې دا ولسونه د یو فشار او هغه حلقه ګڼي چې د ورځې بلې ته په پاکستان کې په ولسونو باندې راتنګه شوې ده. د دې د وجې نه په دې وروستیو کې په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، جګړې زیاتې شوي دي، خلک د خپلو حقونو دپاره راپاڅېدلي دي. خو پاکستان برعکس د دې هر څه دعوا په افغانستان باندې کوي، په داسې حالت کې چې افغانستان د خپلو چارو د پرمخ بیولو دپاره د امکاناتو په لټه کې دی او هیڅکله د امارت چارواکي وایي چې په دې هڅه کې نه دي چې د افغانستان نه بل هېواد ته ګواښ پېښ شي. د همدې مهم بحث دپاره را سره نن له کاناډا نه ښاغلی غوث جانباز صاحب چې د افغانستان ډیپلوماټ، د نړیوالو اړیکو څېړونکی او لیکوال دی، میلمه دی. جانباز صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه ښاغلی احساس، تاسو همکارانو ته چې واقعا ډېر زیار باسي، داسې ښکلې استودیو تاسې ګورم او ټولو وطنوالو ته سلامونه درناوی باندې. جانباز صاحب بحث له همدې راپیلوو چې د بلوچستانو د نن اعلان څومره یو مهم اعلان دی، د پاکستان د ماتولو دپاره څه ډول یو اعلان دی او همداسې د یو آزاد بلوچستان چې د دې دپاره په لسیزو باندې کار شوی، د پاکستان د رامنځته کېدو سره سم بلوچستانو خپله مبارزه پیل کړې ده او د پاکستان وجود یې نه دی منلی. د نن اعلان څومره تاثیرګذار او اغېزمن اعلان دی؟ داسې دی ښاغلی احساس چې اول خو زه بلوچستان ته مبارکي وایم چې داسې یو جرأت یې کړی دی او دغه اعلان. البته زه په دې هم پوهېږم چې بشپړ استقلال ته لاره به اسانه نه اوسېږي.
هغې ته رسېدل به وخت وغواړي، قربانیګانې به نورې هم رامنځته کېږي په خواشینۍ سره، البته ځکه چې بلوڅان داسې یو وحشتناک پوځ سره، داسې یو وحشتناک او بې اصوله حاکمیت سره مخ دی چې غیر د پوځي زور څخه، غیر د دې نه چې د جبرو د ظلم نه کار واخلي، په خبرو اترو ایمان او باور نه لري. د پاکستان ټول د حاکمیت جوهر ښاغلی احساس په دوو مسایلو کې کېدای شي چې سړی راونغاړي. د هغه وخت نه چې دغسې یو مصنوي هېواد په یو سفارش رامنځته شو، پوځي زور او دیکتاتوري، دا د دوی هغه اصلي جوهر دی. او د دې جوهر په محور کې پنجابیزم چې زه ورته وایم هغه مطرح دی. د دغې په ترڅ کې نور قومونه په تاریخي ډول چې هغه د پنجاب وجود نه دی. یعنې تاسو خپله فکر وکړئ ښاغلی احساس، یعنې د فرهنګي یا کلتوري تاریخي اړخه پښتانه چیرته دي؟ مثلا پنجابیان چیرته؟ پښتانه د منځنۍ آسیا خلک، درست؟ پنجاب دا د جنوبي آسیا خلک. زمونږ هغه تفکر او فکر او تمدن مسیر د تاریخ یو نه دی. بلوڅان هذا قیاس دا د منځنۍ آسیا خلک، دا ډېر نږدې دي پښتنو ته، ډېر نږدې دي نورستانیانو ته، ډېر نږدې دي د افغانستان کې نورو قومو ته مثلا. نو بیا بلوڅان خو خپل تاریخ درلوده، هغوی خو یو دولت وو، دا خو په چل ول د قلات دولت راونښل شو دغه مصنوي پاکستان سره. عین ترکیب کې چې د پښتنو په حق کې عین جفا وشوه، زموږ یو وښنه برخه د خاورې تاریخي افغانستان تر ټکه پورې په عین ترتیب د پاکستان د تش په نوم دولت په ترکیب کې راغلی. نو بېرته دې چې بېرته راشو ستاسو پوښتنې ته ښاغلی احساس، بلوڅان مبارز خلک دي. هغه شی چې هغه یوه ځانګړتیا چې بلوڅان یې لري، په خواشینۍ سره به ووایم د پښتنو په توپیر، هغه د دې ملت، د دې تاریخي ملت، د دې سرلوړي ملت، یعنې چې د بلوڅانو ملت اوسېږي یووالی، مبارزه ده، نه ستړي کېدونکې مبارزه ده. تاسو وګورئ د دوی ښځې او نارینه اوږه په اوږه یو بل سره مبارزه کوي، خپل حق غواړي او په ټول شدت یې غواړي. دغه فلسفه د دې چې عدم تشدد دا یو استعماري اصطلاح ده، دا یو ناجایزه اصطلاح ده چې د پاکستان غوندې هېواد کې هغه د انطباق وړ نه ده ښاغلی احساس. ولې عدم د تشدد د هغه وخت کې کولی شي استعمال کړي، پلي کړي دغه پالیسي ښاغلی احساس چې مقابل لوري په دغه عدم د تشدد ایمان ولري، باور ولري. کله چې هغه تا سره د زور نه کار او ته وایې چې په دې مخ مې وهه، په دې دې ووهلم، دا بل مې وهه، دا بیا کلتوب دی، دا حماقت دی، دا کمزوري ده، دا بېغیرتي ده، دا تسلیمېدل دي. نتیجه یې موږ په پښتونخوا کې ګورو ښاغلی احساس. وګورئ دغه شعار، دغه ډېر د چل ول شعار د عدم تشدد، ډېر د نیرنګ نه ډک شعار، ډېر خطرناک شعار چې عدم تشدد کوو. ما دغه په یو وخت کې 2 کاله مخکې څه د پاسه پولیسو زیاتره دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر چې اوس هغه سازمان کې نه دی، نوم به یې تاسو ته وایم، داور محسن داور صاحب، مستقیم مې ترې پوښتنه وکړه، مولوي داور صاحب ته هم په عدم د تشدد باندې باور لرې، په همدې لاره ځي؟ ولې هو خود ځم، هغه ټول ریکارډ یې ما سره شته، ما بس ته نه رسي.
هماغه و چې څو ورځې وروسته دی لاړ د منظور پښتون د خوځښت نه ووته، لاړ جمهوري خوا دی که څه شی ګوند یې ځان ته جوړ کړ پارلمان. زه کوم مشکل نه لرم ښاغلي داور سره چې غلطفهمي نه شي د هغې فکر سره، خو دغه فکر ناکام دی. ګوره ولې ناکام دی ښاغلی چې هغه بیا وتلو بېرته بلوڅان. اوس وګورئ ښاغلی دغه لاسته راوړنه د عدم د تشدد په پښتونخوا کې نن کومه دي؟ دا لاسته راوړنې څه دي؟ پښتانه په پښتو غږېدلی نه شي. پښتانه په پښتونستان کې یا پښتونخوا کې چې ورسره خیبر هم نه پوهېږم ولې تړلی، دا خو پښتونخوا ده، دا خیبر دې ورسره وتړي. دا پوښتنه درنه چا دغه د باندې چا تحمیل کړ؟ تا د پښتنو نه پوښتنه وکړه چې دا خیبر پښتونخوا ولیکه؟ دا خو پښتونخوا ده، تاریخي پښتونخوا ده. بېسواد ته باسواد ته معلومه ده، ولې ورسره د خیبر د پښتونخوا ولیکه؟ ولې دا درته چا وویل؟ خو دا یو. بل دا چې ټوله پښتونخوا کې یو پوهنتون د پښتو په ژبه راته وکړه. ښاغلی استاد په 21مه پېړۍ کې په وزیرستانو کې برق نشته، معاصر سړکونه نشته، انټرنټ نشته. د ښځو ژوند ته ګوره، د ځوانانو حالت ته ګورو. دی ځي کراچي کې مزدوري کوي، دی ځي لاهور کې مزدوري کوي. څه کوي چې عدم د تشدد دی. عدم د تشدد. نو عدم د تشدد کې خو ته ناکامې، ته مستعمره یې، ستا حقوق چېرته دي؟ ستا ازادیګانې چېرته دي؟ ته په خپلو زیرمو باندې حاکمیت لري. دا خو که اوبه دي، که ګاز دی، که نورې منابع دي چې د ژوند دپاره د سهولت دپاره ستا د ژوند ښه والي، ولو که ته فدراسیون ورسره منې، دغه فدریشن د پاکستان ورسره منې، خو په دې فدراسیون کې باید ته مساوي الحقوق اوسېږي که نه؟ خو ته نه یې. هلته څو دنې خانان یې کېنولي دي، څو دنې کمپرادوران یې کېنولي دي ښاغلی احساس، څو دنې جنرالان چې هغوی د پنجابیانو نه پنجابي، او دا یې زما ستا په ضد په کار اچولي دي چې د سهار نه تر ماښامه پورې دوی د افغانستان په مقابل، د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان د تاریخ په مقابل کې سهار نه تر ماښامه دوی نفرت خپروي. نفرت خپروي، که هغه د شاهي دولت و، که د جمهوري دولت و، که د چپیانو و، که د مجاهدینو و، که د طالبانو و، که اماراتیانو، که بیا د شل کلن جمهوریت و. دغه جنرالان، دغه پښتون تباره جنرالان ښاغلی احساس، دا باید په ښکاره او بربنډ ووایي چې تباهي زما د دغو لاسو د دغو دوه مخو خرڅ شوي چې نه په خپل تاریخ خبر دي او عدم تشدد خپل خاوره کې کوي. زما خاورې ته تشدد راغلی او دوی ورته لاس ورکړ، دوی حمایه کړ، دوی ورته انګېزه کړ، دوی پرتاب کړ په نوم د دې هغه زما داخلي مشکلاتو که چپیانو سره و، که راستیانو سره و، که بل سره. ستا یې څه غرض و؟ ستا ولې د لاس وهنه کوله؟ زه خو یو مستقل هېواد یم. ولې د زما د ضعف نه استفاده و؟ ولې د زما د کمزوري نه استفاده و؟ که یرغل و، که بل و، که تا مرسته کوله د فاصلې نه به دې کوله. ولې دې دغه ټول د دنیا ټول کردستان زما هېواد ته بیا د خپل په هېواد کې کېنوه، ودې ویلې چې زما په کور کې بن لادن ستا په جیچکو کې وژل کېږي، ته بیا هم وایې چې دلته دی. یعنې دا د دې دغه عدم د تشدد دی. اوس بېرته راشو بلوڅانو ته. بلوڅان په دې لوبې باندې سرخلاص د دغه کمپرادورانو، د دغه دوه سره خانانو، د دغه جفاکارو خانانو، پښتنو جنرالانو، کمپرادورانو، مزدورانو چې ورته د دوی په ژبه کې ګمان کوم ته غلام وایي، چې مزدور کارګر ته بیا هم وایي. د اردو خو د پښتو نه اردو ډېره استعمال. د دوی د پوهنتون پروفیسر دی په پېښور کې، هغه پښتو حساب نشي کولی، وایي 40 میلیون. زه ولک پوهېږم 40 څو دی پښتو راغی خو په هر ترتیب. یعنې بلوڅان ښاغلی احساس په دغې لوبې باندې سرخلاص خلکو خپلو پرګنو کې کار وکړ، اتفاق او اتحاد یې رامنځته کړ، فکر یې رامنځته کړ، هغه فکر د ازادي فکر دی. بلوڅان ولو که بشپړ استقلال ته د دوی دغه مسیر آسان هم نه اوسېږي، البته آسان نه دی، د ډېرې لوړې قربانیګانې ورکړي. پاکستان ډیپلوماسي، پاکستان ملیتریستان په ټولو جبهو کې روان دي، د دوی په ضد کار کوي.
دوی چېرته تروریستان بولي، چېرته جنایتکاران بولي، دا د هغه دی په داسې حال کې چې د بلوچانو ټارګېټونه عموما میلیټریستان میلیټریستي یا پوځي عادي نه ملکي خلک موږ دا ګورو. اما په عین وخت کې د بلوچ په فکر کې ازادي هغه دغه کچې ته رسېدلی دی على اساس چې نور فکر آزاد هغه کېدای شي فزیکي به لا آزاد نه وي تر اوسه، هغې ته به ورسېږي، دا به وخت ومومي، خو فکر آزاد دی، فکر مستقل دی، فکر د هغې د بلوچستان دی او بلوچستان به جوړ. جانباز صاحب د بلوچانو مبارزه چې اوس کوم حد ته رسېدلې ده، د بلوچانو مبارزه چې کوم حد ته رسېدلې ده، تاسو د خبره په همدې باندې یو څه د پوښتنې اخر کې خبرې وکړي، خو د دوی د خپلواکۍ د ساتلو لپاره آیا هغه څه چې لازم دي هغه به بلوچانو کې په داسې حال کې د بلوچانو که هغه اوس د دوی سیاستوال دی، که د دوی ځوان دی، که د دوی ښځه ده، مهرنګ بلوچ په دې مبارزه باندې بندي ده، همدارنګه د دوی قوي خانان، مشران، نوابانی په دې مبارزه باندې له لاسه ورکړي دي. خو اوس دغه ټول فکر چې لیدل کېږي په بلوچستان کې، که هغه د ښځې دی، که هغه د ځوان دی، که هغه د سپینګیري دی، موږ ولیده چې هغه وارې په جګړې کې نجونې راوتلې وي. دغه د فکر توحید او دا د فکر یووالی او د ټول بلوچستان یو غږ دا څه په ډاګه کوي؟ دا سیاسي شعور په ډاګه کوي، دا د ډېر د لوړې کچې سیاسي شعور شتون راوړي ښکاره کوي. دا خلک باسواده خلک، یعنې دا که دوی مکتب ویلی دی، که پوهنتون یې ویلی دی، که انسټیټیوټونه یې ویلي دي، په چنبه او ټیلی نه دي ویلي، دوی سم درس دوی موفقه خلک دي، دوی د فکر روڼتیا لري او پوهېږي چې څه رقم ته دې ته لاړ شي، او په دې هم سرفراز دی چې دا لاره به اسانه نه وي، ځکه چې بیا مې وویلې مخکې مې تاسو خدمت ته عرض وکړو چې یو بې اصوله، بې پرنسیپه، بې وجدانه، بې ارزي استبلیشمنت سره دوی مخامخ چې هغه اصول نه مني، هغه ازادي نه ورکوي، هغه حقوق نه ورکوي، حق نه ورکوي. د بلوچانو په منطقه کې ډېرې لویې زیرمې دي چې هغه ټولې ځي پنجاب ته. د بلوچانو د خلکو ژوند تاسو وګورئ چې په کوم حالت کې دی. نو په ترتیب بلوچان د هغوی په ذهن کې، د هغوی په کړنو کې دولت ایجاد، هغوی په ډېره برخه لکه تاسو چې په مقدمه کې وفرمایل په ډېره غوښنه برخه د خپلې اراضي کنټرول لري. صحیح ده، دا کنټرول به د چا خبره یو پارتیزاني شکل به ولري، شاتګ او مختګ به وشي بې له شکه، خو دوی کنټرول لري، دوی په دې اراضي باندې خپل حاکم دي. اوس بې له شکه چې دوی به دوه کاره کوي، هم به دغه پوځي دیکتاتوري سره د میلیټریزم سره مبارزه کوي، هغه رقم چې دوی پوهېږي. دلته ورته موږ کوم رهنما ناستو، د بلې خوا دوی به خپله د ډیپلوماتیکه دستګاه نړۍ سره د کار هغوی معتقد کول، او دا هم د خوښۍ ځای دی چې بلوچستان ډېر لوستي خلک لري، بهر کې ډېرو ځایو کې، په ډېرو محفلو کې، په ډېرو حلقو کې، کنفرانسو کې دوی مستقیم یا غیر مستقیم کار کوي او خپل جانباز صاحب همدغلته مې دلته بله پوښتنه هم زما همدا وه چې که بلوچان دې مبارزې ته دوام ورکوي، په دې خپله مبارزه کې پرمختګ کوي، بیرته به په خپل ولس باندې هم کار کوي، ستاسو خبره دوی به خپل ولسي سیسټمونه مخ ته وړي، خو نړۍ تر اوسه پورې د پاکستان په ملګرتیا باندې بلوچانو ته د باغیانو، بلوچانو ته د ترهګرو او نور نومونه کاریږي. آیا نړۍ به د بلوچانو سره قناعت ته ورسیږي، یا بلوچان وکولی شي چې نړۍ ته قناعت ورکړي، هیوادونو ته قناعت ورکړي، د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړۍ په دې باندې پوهېږي چې همیشه د دوی سره ظلم شوی، دوی په یو حلقه کې ساتل شوي دي، په دوی باندې د ورځې بلې نه د ژوند حلقه راتنګه شوې ده، د دوی امکانات یې اخیستل شوي دي. نړۍ ته به بلوچان وتوانېږي چې دا قناعت ورکړي او یا د نړۍ هغه قناعت ترلاسه کړي؟ دا یو لوی کار دی. بلوچستان تر معینه بریده په دغه مسیر کې ښاغلی اساس یو څه بریالیتوبونه لري،
بیا هم ستاسو خدمت ته تر هغه ځای پورې چې ماته معلومات کېږي دوی خپل خواخوږي هم لري. البته خواخوږي خو په بهرنیو اړیکو په نړیوالو اړیکو کې مختلف ماهیت لري. تاسو پوهیږئ یو څوک د خپل غالبا چې دلته هغه یعنې اضافي خوشبیني رامنځته نه شي د ډیپلومات په حیث تاسو ته وایم هر هېواد د خپلو منافعو پر بنسټ درست نو دلته ځینې منافع دي چې هغه ارتیکولیټ شوي نه دي خو د پاکستان د په ټولیزه توګه د دغه پاکستان په ضد چې هغه هم په یو ترتیب د بلوچستان سره خپل خواخوږي لري. بلې حلقې دي چې هغوی واقعا په دې پوهېږي چې بلوچستان د دې حق لري چې مستقل هېواد اوسېږي چې په تاریخي شکل هم دا هېواد او ټول هغه اټریبیوټیشن چې ورته وایي که نه هغه علایم آثار دغه ټول د بلوچستان لري چې باید دولت اوسېږي. بله خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا چې بلوچستان هماغسې تر اوسه پورې په دغه اصولو کې په دغه چوکاټ کې پاتې دي په دغه متمدنه شکل خپله که هغه پوځي مبارزه ده که ډیپلوماتیکه مبارزه ده په همدغه چوکاټ کې باید پاتې شي. یعنې په هیڅ ترتیب باید یو ملکي کس متضرر نشي. یعنی هدفمند گزارونه په ملکي تاسیساتو په ملکي خلکو په ملکي اماکنو غیر نظامی اماکنو باندې ترسره نشي تر څو د دوی د مبارزې هغه خصوصیت هغه ازادي غوښتنه په هماغه چوکاټ کې پاتې شي لکه تر اوسه چې پاتې شي. نو په دې ترتیب دا پروسه روانه ده دا د یو ورځ کار نه دی اما د فاکتو دا کار شوی. اوس به دوی ته توضیح وغواړو چې په دغه دواړو جبهو کې چې موږ تاسو باندې بحث وکړو په دې کې دوی هم د احتیاط نه کار واخلي او هم داسې مستقیم بې د ویرې مخته لاړ. جانبه صاحب د پاکستان رول په سیمه کې او بیا د دوی که تاسې د ډیپلوماسي د یو متخصص په توګه باندې په دې باندې خپل تحلیل لیدونکو ته وړاندې کوي چې پاکستان به د نړۍ ملاتړ بیرته د بلوچستانو په وړاندې ترلاسه کړي د سیمې ملاتړ به ترلاسه کړي که نه په سیمه کې د بلوچستانو ملاتړ زیات دی. ستاسې تحلیل یو ډیپلوماټیک تحلیل مو څه دی په دې تړاو باندې؟ داسې دی چې مثلا افغانستان په دې برخه کې باید کاملا بېطرفه اوسي درست یعنې زموږ خواخوږي باید د بلوچو خلکو سره اوسي د پښتنو ملت سره هلته زموږ د عاید ډیورنډ چې هغې نه موږ نه په شا کېږو هغه بله هند مثلا د پاکستان دښمن درست هغه کېدای شي بل پوزیشن درست چین کېدای شي د احتیاط نه کار واخلي ځکه چې هغې ته مهمه د ګوادر بندر دی په ټولیزه توګه دغه سفر چې هم منابع پکې دي او هم د ترانزیت لاره ده او هغه د یو کمربند او یوې جادې یوه برخه هم ده درست ایران کېدای شي هم دوه ګونې لوبه وکړي ځکه چې هلته هم بلوچستان شتون لري درست په ایران کې خو هغوی سره دغه د جدایي طلبي یا د بېلتون غوښتنې دومره قوي نه دي لکه چې په بلوچستان کې چې په بلوچستان دا هسته ده دا دولت دا حالات درست په این ترتیب په افغانستان کې هم بلوچستان شته خو هغوی د افغانستان سره مینه لري د افغانستان د اراضي تمامیت سره کاملا ژمن دي خواخوږي لرو زموږ ورور ملت دی بلوچستان زموږ اوږه په اوږه ورسره موږ همیشه ولاړو د موږ سره ولاړو په ټولو تاریخي ادوارو کې ستر هېوادونه داسې یو تاسو زما تحلیل وغوښته زه به تاسو ته یو څو مسلې ووایم البته هغه زما تحلیل او زما د مهرباني علمیت تر کچه چې زه کولی شم دا ووایم کېدای شي زه به حق په جانب نه یم کېدای شي زه به تر یو حده په حق اوسېږم زما فکر دا دی ښاغلی احساس چې پاکستان ډېر لوی دښمن پاکستان حتی په هغه کسانو چې دوی فکر کوي چې دوی په یو ترتیب ملاتړ دي هغه په حقیقت کې دوی ملاتړ دي پاکستان ډېر فکر کوي چې امریکا ورسره کوي او امریکا به فشار د بدی ووایي چې آفرین په افغانستان بمبار
همدغه امریکا په خپل په ماهیت کې زه تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم ډېرې بانفوذې حلقې د امریکا په اسټابلیشمنټ کې شته دي چې هغوی د پاکستان په دوه ګونې لوبې ډېر او په دې ښه پوهېږي چې پاکستان په دې خپلو کلو کې او مخکې د هغې کومې دوه ګونې لوبې کولې او اوس یې هم کوي چې هم چین سره اوسېږه هم غرب سره اوسېږه پرون هم په یو ترتیب امریکا سره اوسېږي بیا د همدغو طالبانو په واسطه په نور په واسطه د امریکایانو وژنه او د افغانستان هغه حکومت دی دغه دوه ګونې لوبه دغه دوه مخی سیاست هماغسې چې د دوی د دفاع وزیر وویل چې موږ څو لسیزې چټل کارونه کول اوس هم په همغه چټلو کارو کې دوی ډوب دي او لګیا دي په دې ترتیب او ځینې نور هېوادونه مثلا شوروي اتحاد چې ځای ناستې د روسیې فدراسیون دی د دوی هغه مکارګي هغه لوبه چې شوروي اتحاد یا روسان پکې ووژل شول هغوی دا د یاده بس وتلي دي نه تاسو په ډاډ ویلی شم چې د یاده نه دي وتلي نو په دې ترتیب پاکستان هم دننه په کور کې ښاغلی احساس او په بهر کې ځان ته ډېر لوی دښمنان ایجاد کړي دي چې دا دښمنان به فکر کوم ښه ورځ پاکستان ته ونه ښیي او ورځ تر بلې به دا هېواد نور هم ضعیف کېږي نور هم کمزوری کېږي یوه لاره چې پاتې کېږي ښاغلی احساس چې هغه هم ډېره کمزورې ده ځکه چې پاکستان داسې مرحلې ته داخل شوی چې اوس نه کوم د دې څانه د دې داسې ډوب شوي حالت نه ډوب شي که ووځي که چېرې دوی رښتیا سره میلیتریزم سره خدای پاماني وکړي دغه مدرسه‌ای استخباراتي جهادیزم نه راووځي دغه صدور به په اصطلاح دغه مدرسه‌ای تفکر دغه طریقتي دغه استخباراتي کارونه لاس واخلي په افغانستان په چارو کې د ایران په چارو کې د هند په چارو کې د نورې نړۍ په چارو کې او د دغه پروژه‌ییتوب او سفارشیتوب نه لاس واخلي نظامیان څنګه تکي ملکي حکومت رامنځته کړي جمهوري رامنځته کړي آزاد انتخابات وکړي د پښتنو د بلوڅانو حقوق وپېژني یو هماغسې چې دوی جمهوري آیین ورته وایي څو قانون اساسي لري د هغې په ترڅ کې دا فدراسیون ایجاد شي هغه وخت کې پاکستان کولی شي تیوریټیکلی یعنې تیوریکي یو چانس پیدا کړي چې د دغې منجلاب نه ووځي غیر د هغې دا په دې منجلاب کې غرق دی او نور هم غرق کېږي پاکستان پوځي رژیم بیا دغه حکومت هم پنجاب په لاس کې ساتلی دی دغه د پاکستان واک 18 لسیزې نږدې دا پنجاب په لاس کې ساتلی بیا د پوځ څو کورنیو چې هغه د هند شرکي کمپنۍ نه هماغه د انګریزانو سره رابطې کورنۍ وي بیا پاکستان ته راجوړېدو سره دغه واک د دوی په لاس کې دی همداسې ما په مقدمه کې مې وویل که د پاکستان د پیدا کېدو سره سم د اکبر بګټي او همداسې که د باچا خان مبارزه وه او که د عبدالصمد خان مبارزه وه دغه ټول وساتل شول په زندانونو کې د دوی غږ محدود شو د دوی سیاستونه محدود شو سیاسي فعالیتونو ته یې اجازه ورنه کړه مذهبي مشران د منځه ولاړه د پښتونخوا سترې کورنۍ چې هغوی په پیړیو په دې سیمه کې واک کړی او قدرت یې کړی او خپل ولس سره پاتې شو د ولس سره یې کار کړی دا یا ورکې شوي یا میراثې شوي یا چوپ شوي یا د صحنې نه وویستل شوي همدارنګه که اوس دي که مدني فعالیت دی باید د پوځ په خوښه وي که هغه سیاسي فعالیت دی باید د پوځ په خوښه وي که سوداګري وي د پوځ په خوښه وي څه فکر کوئ څه چې اوس په پاکستان کې رامنځته شوي دي که هغه په پښتونخوا کې روان دي هغه که په بلوچستان کې روان دي هغه که کشمیریان څه وایي هغه که سندیان څه وایي هغه د همدغه حالاتو چې پوځ د لسیزې ساتلی دی او دغه فشار او دغه حلقه یې همداسې په دې خلکو باندې تنګه کړې ده اوسنۍ نړۍ کې خلک دغه حالات نشي برداشت کولی خلکو دنیا ولیده خلک جهانبینه شو خلک د جهان سره وصل شو نړۍ په یو ورغوي بدله شوې ده په یو ورغوي کې په یو موبایل کې خلک ټوله نړۍ ګوري په دې کې دغسې د حقونو نه محرومیت دغه هر څه په دغه لسیزو کې څه شی چې اوس روان دي څه وایي ستاسې تحلیل څه دی چې دا د همغه زېږنده ده د همغه نتیجه ده
او بالاخره به څه کیږي، د دې به نور حالتونه نور پړاوونه به څه وي د پاکستان دپاره؟ ګورئ دا خو ډېر لوی بحث دی او په ځای بحث دی. باید چې ډېرې خبرې وشي او ډېر تحلیلونه وشي او نه یوازې زه یې تحلیل کړم، بس نور عزیزان هم باید دا بحث د دې لپاره کوه چې د دې ټولو په نتیجه کې په افغانستان باندې پاکستان پوځ راځي بریدونه کوي، د افغانستان ملکی خلک شهیدان کوي، د افغانستان په خاوره باندې مزایل راوړي، د خلکو په ملکی کورونو مزایل راوړي، او هغه واقعیت د دغه حالاتو چې د پاکستان کې رامنځته شوی دی دا باید رابربند شي، راوازی شي چې دغه د پاکستان فشارونه په دې خلکو باندې د دوی نه د دوی د امکاناتو د دوی نه د دوی د هر څه تروړلو په نتیجه کې دا حالت رامنځته کیږي او نور د دنیا د وګړي په هغه حالت کې نه دي لکه څنګه چې پخوا او بیرته په نتیجه کې د پاکستان هغه خبره ده چې په تامې زور نه رسی او مړ به دې پلار کړم. بالکل ما اتفاقا غوښتل چې په همدغې ټکي ډېر وشي، ځکه چې خپلې منافع د افغانستان منافع موږ ته مهمې دي د پاکستان په کنټکسټ کې البته. درست؟ ګورئ زه داسې فکر کوم ښاغلی احساس چې پښتونخوا چې زموږ د ژبو خلک دي، ګرچې د دوی په تش په نوم استبلیشمنت کې هغه د دوی خبریالان دي، که د دوی جنرالان دي، دوی ته جرنیلان وایي، که د دوی صحافیان دي، که نه د ژورنالیستانو او خبریالانو ته دوی صحافیان وایي، که د دوی پروفیسران دي، دا خو د دوی فکر پښتني فکر نه دی، افغاني خو پرېږده، د دوی فکر، د دوی ادبیات، د دوی سوچ پښتني نه دی. دوی ته ویل شوي چې پاکستان सबसे पहले पाकिस्तान دا پاکستان یعنی څه؟ هغه کور کې چې ته پردی، هغه کور کې چې ستا ژبه نه چلی، هغه کور کې چې ستا په ژبه پوهنتون نشته، هغه کور کې چې ستا ماشومان ستا په ژبه سمې خبرې نشي کولی، مکتب نشي ویلی چې دوی ورته سکول وایي او داسې نور ښوونځي. اوس ګورئ ښه، اوس دغه مشران چې تاسو نومونه واخیستل دوی په ټول درنښت، خو دا تاریخ او ژوند داسې یو پدیده ده ښاغلی احساس چې هغه په حرکت کې ده، هغه د بدلون په حالت کې ده. هماغه چې تاسو وویلې ډېر ښه ځای چې اوس دغه نړۍ یو ورغوی دی که نه، یعنې یو کلی دی. درست؟ دا اوس په دغه ډینامیک د دې ژوند د دې نړۍ چې ته ګورې که نه، موږ حتی نه پوهېږو چې د یو دقیقه بعد څه کېږي، یو دقیقه هم پرېږده چې دغه د یو ثلث ثانیې وروسته به څه تغییرات راځي د نړۍ کې، او دا دومره دا دینامیزم چټک دی. درست؟ اوس خو چې دغسې په چټک دوره کې موږ ژوند کوو، نو لازمه ده چې پښتونخوا او د پښتونخوا خلک خپل دغه تاریخ ته، خپل اوسني ژوند ته، خپل اوسني وضعیت او حالت ته یوه بیا کتنه وکړي او ډېره عمیقه. زما په نظر پښتونخوا باید دوه کار وکړي. یو خو دغه خانان، ځکه چې زه دوی ته سیاستمداران نه وایم، دغه دوه کورنۍ چې په دې پښتونخوا باندې حاکمې دي، دوی یا بلیک میل دي یا بې کفایه دي. دوی تر ډېره بریده خانان دي، سیاستمداران دوی نه دي. او پښتونخوا واقعا سیاستوالو ته اړتیا لري چې هغوی د دغې پښتونخوا تاریخي اړتیاو ته، فرهنګي اړتیاو ته، ژوند ته، ترقي ته، توسعې ته، تعالي ته ژمن اوسي او پرې پوه شي او دې لپاره کار وکړي. اوسنۍ دغه دوه کورنۍ چې په پېښور او په کوټه کې دي، درست، دا خانان دي، دوی دې واوري او دا د بې احترامي نه ګڼي. دوی دې یا داسې تغییر وکړي بشپړ بنیادي، او یا دې څنډې ته شي، ځوانان دې رامخته کړي، ټوله دنیا کې تغییر بدلون. ولې دا کلونو کلونو د پښتانه قبضه کړي؟ تاسې څه کاره هستئ؟ آیا نور پښتانه حق نه لري
دغه ایمل یعنی انساني کرامت ته به درنښت وسه خو د دې په سوچ کې د دې په فکر کې څه شی شته کوم شی د دې ورته د دې هغه نیکټ هیڅ څه شی دا د پنجابي نه هم ډېر پنجابي دا د دې کوم ځای په دې ته فکر خبرو تاسو غواړئ واسي دې د ادبیات تاسو غواړئ کنه دې څه کړي دي پښتونخوا لپاره چې پښتانه په پښتونخوا کې په خپل خاورې باندې حاکم اوسي ولو چې د ډېر عاشق دي آئین دی او ولو چې د ډېر عاشق د دغه فدراسیون دی یا فدریشن چې دوی وایي درست خو په دغه فدراسیون کې په دغه فدریشن کې ستا حقوق څه دي ته څوک یې په دغه سیستم کې په دغه اسټابلیشمنټ کې ته خو یو ملت یې ته یو ډېر لوی ملت یې ستا په دې اراضي کې دونه مدرسې جهادي ولې ډېرې شوې تا یې ولې مخنیوی ونه کړ دا ځوانان خویندې میندې ولې دونه قرباني شوې دا دومره جنګونه په دې څو لسیزو کې په پښتونخوا کې چې ته یې ځان حاکم ګڼې او هم داسې لوی سړی و دا دومره جنګونه ستا په خاوره کې چا راوړل د دې ځواب به څوک ورکوي ته خو نه شې ورکولی ستا عقل دومره نه دی خو چې هغه کس په دې پوهېږي هغې ته لار ورکړه مګر ته د پنجابي د ډاره د جرنیل د ډاره او هغه جرنیلان چې پښتانه دي خو پنجابي شوي دي د هغوی د ډاره ته دا کار نه شي کولی دغه جرأت نه لري هغه جسارت یې درکې وژلی دی فکر یې درکې وژلی دی ته ځان نه شي کورولی ته بلوڅ نه یې ته په یو بازي کې په یو لوبه کې ګیرې چې هغه ستا لوبه نه ده ستا یې په کشمیر څه ستا یې په هند څه ته د یو پښتون په حیث هند سره څه مشکل لري هند یو تاریخي هیواد دی یو تمدن دی زما ګاونډی و چې ته دغه پاکستان پنجابستان چې نه و پښتون هند سره څه مشکل لري په هندوستان کې میلیونها پښتانه ژوند کوي ته وګوره په هنر کې په کمپیوټر ساینس کې په هر ځای کې هلته هم مسلمان دي او هم درجو ته رسېدي ته چیرې په هند کې د پاکستان نه مسلمانانو تعداد زیات دی 2-3 ځله مشکلات به هر هیواد کې اوسي خو دونه مشکلات چې ته لرې په پاکستان کې د هندوستان مسلمان نه لري بیا ستا یې په دې پنجابي او هندي په دې منازعه کې څه غرض ستا ته سر خوړلی چې ته عسکر کېږې د پنجاب او هلته وژل کېږي کله کشمیر ته ځي کله اسمان ته ځي کله ځمکې ته ځي څه وخت په عقل راځي ته ولې د پاکستان دپاره جنګېږې ته خپل ځان دپاره ولې فکر نه کوې کنه خو دا خو 21مه پېړۍ د اوس خو لږ چې پټ پاتې کېږي نه او دغه ستا خام کارونه بې ظرفیته کارونه خو خلک درته وایي واوره د خلک عین خبره زه دا بلې خواته د کویټې کې چې ناست دی چې د وروستیو کې ځینې خبرې کوي چې د اورېدلو کېدای شي اوسېږي خو ټول مسیر ناکام دی تاسې ناکام هستئ ورکړئ نورو ځوانانو ته دا شیانو ته مې اشاره ولې وکړه مهرباني دقیقا دغه خلک د دغه خلکو کړنې د دغه خلکو هغه زمینه مساعد کړې ده چې زما او ستا هېواد نن بمباردي کېږي دقیقا تر ډېرو لسیزو دغې منطقي ملایانو چې افغانستان یې کافر کړ صحیح ده افغانستان کې به هغسې اسلامي نظام به نه و کېدای شي اما د پنجاب په دې کې څه کار چې ته د هغې غلام شولې او راغلې زما د هېواد سړک دې ولې خرابوي پل دې ولې خرابوي د برېښنا کوټ دې ولې خرابوي درست کورونه دې ښوونځي دې ولې خرابوي ته په دې پاکستان کې د دې جرأت لري چې یو نظامي ته یو پوځي ته چپ وګورې په سر دې طبله نه وهي اما ته راتللې دغه ځای نه خلک به راتلل او دغه فضل الرحمن چې اوس هماغه د پنجابي اسټابلیشمنټ د زنداني کېدو آرډر ورکړی دی امر یې ورکړی دی ګوره چې وایي چې مه کوه په چا چې وبشي په تا اوس د همدغه اسټابلیشمنټ په زندان کې اچوي بدنامایي دی حتی شاید ودې وژني تا غوندې خو ډېر ووژني
ملایان ډېر لوی ملایانو چې ویې وژل هغې ته کېدای شي چې بیا راشو پرې بحث وکړو. نو په دې ترتیب او سرسري ته تېر شو ووایو چې پاکستان ملامت دی، پاکستان ملامت دی بالکل، خو دغه منطقه چې زما او ستا په ژبه خبرې دغه منطقه د ترقي نه چا ډکه، دغه منطقه د توسعې نه چا ډکه، دغه منطقه د په اصطلاح د دهشتګرۍ کوم پښتون زه پښتون یم، آیا زه او ته کوم شی لرو دهشتګرۍ سره؟ هېڅ څه شی نه لرو، هېڅ په فرهنګ کې هم نشته. قطعا موږ سوله ییز خلک یو، موږ د ډېر لوی فرهنګ خلک یو، د لوی تاریخ خلک یو. موږ هېڅکله په ژوند کې په تاریخ کې ترهګرۍ ته مخ نه ده کړې. دفاع مو ځان. اوس زه دا وایم چې په دې خاوره کې د ترهګرۍ چا راوړه؟ ولې مخه نه جرنیلانو په خپلو خلکو ولې تجارت وکړه؟ ولې په خپلو خلکو دوی سودا وکړه؟ ولې دغه پښتانه په دې حالت کې اوسه؟ ولې تر اوسه پورې دوی پښتون خلکو ته چې یو پښتون قوم دی هغې کې به اوسېږي مختلف قومونه، صحیح ده، کورنۍ، ولې تر اوسه ورته قبیلې وایي، قبایل وایي؟ دا درته چا وایي؟ دا خو یو ملت دی، پښتون دی. ولې ورته تر اوسه پورې ته جرنیله ورته قبایل وایي؟ ولې وایي؟ دا درته چا وایي؟ ولې ته د اتحاد د پښتنو ته کار نه کوې؟ ولې ټولو نه مهمه ماست چې دوی پښتونخوا په دې یو تعداد هلته کمپیوټران ځان ټاکل جرنیلان هغه د سهار نه تر ماښامه زه به داسې یو قصه جانبه صاحب چې یو بود ستاسو په ما تاسو نو تحلیل غوښتی او په هغې کې پاتې هم نه شي. یو بود دام دی ګوره بېنظیر بوټو هم ترور کېږي او عمران خان هم په زندان کې اچول کېږي، مهرنګ بلوچ هم اچول کېږي، علي وزیر هم اچول کېږي، ګیلمن هم اچول کېږي. او مخکې چې ما کومه خبره وکړه چې نه سیاسي فعالیت لا، نه مذهبي سیاسي فعالیت لا، نه مدني فعالیت لا، نه آزاد تجارت له اجازه ورکول کېږي او دا ټول پوځ په لاس کې نیولي دي او دا کنټرول کړي دي او دا باید د دوی په کنټرول کې وي. په دغه حالت کې دا قبایل ورته ویل کېږي، قومونه ورته ویل کېږي، آیا دغه حالت نور دا خلک زغملی شي؟ دا د زغم وړ دی؟ اوس دقیقاً تمدید کېږي مهرباني زه یعنې دقیقاً همدغه ستاسو خبره کوم، خو زاویه یې داسې ګورم چې پښتانه ماته مهم دي نظر پاکستان. که دغه پښتانه تغییر ځکه چې زه او ته چې تباه هستو یو بل نه دغه کبرګۍ ته چې لاس ته ورکړی دی پښتون ته ورکړی. تاسو د دې صحافي وګورئ، دا ګلخانان چې د سهار نه تر ماښامه همدې پنجابستان ته کار کوي، د دې شبکو نفرت خپروي، دوی کوي خو دغه پښتانه یې کوي. چې بېنظیر بوټو یې مړه دا به یو جانبي عوارض به یې اما اصل تارګت دوی ګوره دوی څو طریقه پښتانه تباه کوي. د یو خوا نه یې بېسواده بې توسعې د بل خوا په دې منطقه کې جنګونه رامنځته کوي، تباه کوي، وژني او د چا په لاس یې وژني؟ د همدې پښتنو په لاس مشران یې د خلک هغه کسان چې کمپرادوران دي دوی سره دي. د دوی دا ډیپلوماتان ته ګوره، یو ډیپلومات په نوم د دوراني د دې خبرو ته غوږ وباسه. هند سره د افغانستان اړیکې دی، ډیپلومات پښتون هند سره د افغانستان اړیکې دا پاکستان ته سره کوي. تاسو باید فکر وکړئ. زما بل همکار صمد عمر ورته یو ځواب ولیکلی، ښه درانه اول ته څه رقم درانه ښه دا خو باید ته ثابته کړې چې ته څه رقم درانه یو بل دراني قسم درته کوم. بله دا چې زه خو یو خپلواک هېواد هند سره چې یو تاریخي تمدن دی، یو تاریخي هېواد او زما ورسره 1 میلیون اړیکې غیر د اقتصادي او تجارتي بشري فرهنګي، هلته مسلمانان هم تقریبا 400 میلیونه ژوند کوي غیر د ټولو شیانو. 1.5-2 میلیونه پښتانه په هند کې ژوند کوي. دغه ټولې علایق تا ته سلیکل ته څوک یې؟ ته د لاړ شه خپل مشکل خپل حل کړه د هند سره.
ته زما استقلال سره ته څه کم یو دورانه غیر تا په هدایت درکې ته لکه ځان وپېژنه ته د چا په خدمت بل دورانه په 2008 کال کې هغه احساس دوه څو کسانو د حکومتان په هغه جمله کې یو کس په نوم د دلاور احمدزی یو بل همکار مو د کوشي صاحب د پاتې زنګ سفیر حکومت کاو چې عبدالقیوم کوچي ولې بل شولو د افغانستاني ته یو کنفرانس او سازمان د پنوم د پاکواش تاسو به اوریدل دا کله التنو د افغانستان یو هیئت راغلی خو موږ د ماسکو نه لاړو بس د نور هیوادونو هم د پاکستان نه د پاکستان یو څو د اسد دورانه چې د صاحب مخکنی اسد دورانه دا د لاور احمدزی چې اوس فکر کوم وطن کې چې ما سلام وته هغه مالته د ډېر په کارو باندې پاکستانیانو خو پارت چې منګال ته ماشي کوله ما دې نه پښتنه و مال چې ته تخلص کې دورانه او دا دورانیان چې دي نسبت مثلا خلجیانو ته کنه لګزر په سیرې د دې نور هم شفافه ده د سپین مستقبل د دې خو دکتور مخ دی تاسو بلې دا سره کوم دورانه دی خدا خو یو سوال بل دا چې ټکي پښتو نه پي دورانه دی پښتو نه پي زما نه مونږ ته کوم خبر وره په څه ترتیب دورانه دی کله دوی دغه ټول شیان استثماري د پښتنو د غولولو خلاصو نظام دی ورته کارونه کوي چلوال دی هغه کې پښتو نه پیږم او ثابتول نشم چې په کوم لاین کې زه دورانه یم نه او کته دورانه یم موسیقي چې تاسو دونه وینه د پښتني موسیقي دوراني موسیقي هغه افغانستان هغه د حاکم قوم چې ټول ورته دې نه کړلو رحمت شاه بابا المسای اوسي الوسای اوسېږي او دون افغانستان سره چې د احمد شاه بابا ټوبه اندهار دی په اول ته دورانه دي او تام ځان ته دورانه وایي څومره نفرت لري افغانستان متوجه سي د دې د څه چلونه کوي چې زموږ عادي خلک هغه د فریب ورکوي هغه ذهن مخشوشوي خلاص کې نه پیغام اڅک ځای دورانه لانه بستانه اصل کې چې محمود خان څه دي د دیوالي هغه په دی وخت کې خپل ځای لري البته دا چې زه په دې اتفاق لرم خو بیا هم هغه چوکاټ د لوی چوکاټ د افغانیت او پښتونولۍ کې پاتې دی البته هیڅ شک نشته خو پاتې دي یعنی مطلب مې دا دی هغه احساس چې د پښتنو ژوند ته باید پښتونخوا ته پام وشي په دې باندې باید کار وشي خلکو سره باید کار وشي په هر ترتیب چې دا خلک باید بیدار شي داخل او د پنجاب او د پاکستان د استبلیشمنت ویره دا چې دوی افغانستان وهي تحقیروي اوس د حاکمیت سره کار نه لري څنګه انتقاد هم لري خو دا افغانستان زما وطن زما قوم او په ما ګران دی دلته زما د په 12 خپل د چا خبره اجداد په نوم پیژنم ما یو اتر زوی دی ډېر یو عجیب استعداد لري ښاغلی احساس 12 پوښتې زموږ ټول نوم سره چې د دغې خاورې نه ناستو که نه او دا خاوره زما ده نو په دې ترتیب که غواړو چې افغانستان په امن کې پاتې شي دغه پښتونخوا باید تغییر البته موږ هم باید تغییر دې کې هیڅ ډېر زیات تغییر موږ هم پکار دی خو که پښتونخوا په دغه حالت کې پاتې شي چې هغه یو اعلی اوسېږي د پنجاب او د پاکستاني پوځیانو په لاس کې چې ورځ تر بلې زما او ستا په ضد ګوره که راکټ هم وفرېږي دا همدغه ځای نه کېږي بیا زما راکټ په همدغه ځای فکر وکړه دا لوبه کوو یعنې چې هلته هم تباه زه دلته هم تباه زه هلته هم بدنام زه دلته هم بدنام زه هلته هم زما ماشومان مکتب ته نه ځي دلته هم زما ماشومان مکتب ته نه ځي او په دې باندې دغه امپرادوران دغه جرنیلان پښتانه ته خبره سر نه خلاصوي جانباز صاحب دلته یو خبره ده دغه خلک چې تاسو یادوئ اوس د پاکستان کې په روانو حالاتو کې
په پښتونخوا کې کاغه په وزیرستان کې دی کاغه په میرامشاه کې دی کاغه په باجوړ کې دی کاغه په چترال کې دی کوم حالات چې روان دي آیا دا نه پډاګه کوي دغه خلک چې تاسو یادوي چې دوی دې ته زمينه برابر کړې ده چې التم پښتانه او زپل شي دی خو مو زپل شي د دوی د لاس نه دا لوبه وتون کې نه ده او دوی هم هغه د پاکستان د پوځي مشرانو یا د هغوی چې نور دا خلک نه غواړي لکه نن چې بلوچستان نه غواړي او د خپل خاورې کنټرول په لاس کې راوړي همدغسې مسله عیني مسله په پښتونخوا کې روانه ده د دې خلکو راتلونکی هم ورسره یو تور راتلونکی نه دی بالکل دی او باید اوسېږي خو خبره دا ده چې ډېر خواشیني دا وایم چې متاسفانه دغه پښتنو ته اعتداد دی چې په دې اقتدار داسې ویل شوي چې دا پاکستان چې دی دا دومره ډیوټی دی زه پاکستانی زه دا پاکستان ته خو اول خود د پښتونستان د پښتونخوا ته اول ځان وپېژنه خپله ژبه زده کړه خپل فرهنګ ته مخ خپل تاریخ ته مخ دا یې مقایسه کړه بیا کله چې ته په یو کور کې ژوند کوې په هغه کور کې نه یوازې ته بلکې ستا ټول خپلوان ستا ټول قوم ستا ټول ټبر باید خوشحاله اوسي نیکمرغه ژوند ولري موفق ژوند نه یوازې ته ستا جیب کې 3 روپۍ اچولي دي ته خوشحال ته جرنی اما هلته 40-50 میلیونه پښتانه پراته ته د هغې ژوند نه خبر یې د هغې حالت نه خبر یې خبر نه یې هغه کله یو جهاد ته لیږي کله بل جهاد کله کشمیر ته لیږي کله دلته پرې ضرب اعظم کوي او نه پرېږدم ته راغلم بیا دا راغلم وژنه د سر سړی پاتې نه شو ملي ملا مترقي ملا په دې منطقه کې پاتې نه شو منورین پاتې نه شول او ورځ تر بلې ته نابودېږي او ته به کمپرادور غوندې جرنیل نو پاتې بیا به په چا حاکمیت کوې بیا به ځې همدې اسلام آباد کې هلته چېرته بوټان به پاتې ځکه چې خاوره دې ځي درنه تمدن دې درنه ځي تاریخ دې درنه ځي ستا په حاکمیت کې به دا نه اوسېږي اوبو نه چې ته شتمن یې هغه به ستا په کنټرول کې نه اوسېږي ګاز چې ستا په منطقه کې دی قیمتي ډبرې چې ستا په منطقه کې دي دغه منرالونه دا به ټول ستا د کنټرول نه وکړي او ته به نو خوشحاله یې چې सबसे पहले पाकिस्तान सबसे पहले पख्तूनख्वा دا د شعار که دغه معادلې تغییر وکړو درست که هلته ملا ملي مسلمان ملي پښتون دغه تغییر وکړو دې معادلې دوی متدرجا ښاغلی احساس د دغې معادلې نه راوځي د دغې مریتوب نه د دغې غلامي تفکر نه راوځي دې دپاره باید فکر وکړو دا زموږ هم ژغورنه ده د دوی هم ژغورنه غیر د هغې دغه کړکېچ به جانباز صاحب آیا ګڼئ چې خلک دې نتیجې ته رسېدلي دي چې یا د پوځ په ډرون باندې وژل شوی یا په عملیاتو کې وژل شوی یا په ضرب عذاب کې وژل شوی یا د پوځ په نورو عملیاتونو کې وژل شوی یا په بمبارونو کې وژل شوی یا د ترهګر او بل په نوم او یا د باغي او د یاغي په نوم وژل شوی او یا د خپل دفاع په نوم وژل شوی فکر نه کوئ چې خلک دې نتیجې ته رسېدلي بالکل او باید ورسېږي یو شی دی چې دې کې هېڅ شک نشته تر هغه ځایه چې زه مثلا ګورم رسنۍ مجازي رسنۍ بشپړ ډول دغه وضعیت د پښتنو کې واقعا ښاغلی احساس ډېره لویه بېداري راغلې ده او دا هغه فکتور دی چې پنجابیان او دغه جرنیلان دغه محافظه کار پنجابي شوي پښتانه جرنیلان ډېر نارام کړي ځکه چې په پښتنو کې واقعا بېداري راغلې تاسو وګورئ دغه د پښتو ژبې بېداري زه خپله 12 کاله مخکې په هغې سوچ نه کوم چې قابلۍ پښتون معمولا ډېر راته هغه نه وو که نه اما اوس زه دغه خپلې ژبې نه که پرې غږېږم خوند اخلم زه پوهېږم چې دا څومره بډایه ژبه ده او عین ترتیب اوس که تاسو دغه د ځوانانو د پښتونخوا ځوانانو ادبیاتو ته پام وکړئ
نو تاسو به ډېر لوی بدلون وګورئ د دوی په ادبیاتو کې، په ژبه کې، په لهجه کې. څو چا پښتو درس که نه، دا خو ډېر بدلون دی، دا فرهنګي بدلون دی او دا ډېر لوی مثبت کار دی، دا ډېر لوی ګام دی. دا هغه شی دی چې دوی پوهېږي چې هر څومره د پښتون په منځ کې بیداري رامنځته کېږي، اصلي بیداري، نه غلامي بیداري. ځکه چې یوه بیداري دا ده چې په غلامي چې او غلامي سره مین کېږي، په غلامي مین. لکه یو بل مثال دی ډېر ژوندی چې تاسو به اورېدلی وي، لورن عربي د برطانیې یو لوی مشهور مخبر و، جنرال مو. هغې به ویلې چې زما لویه لاسته راوړنه دا ده چې عربان یو بل وژني زما د منافعو د برطانیې ده. دا د دې په یاداشتو کې خپلې کړي. زما لویه لاسته راوړنه دا وه چې عربانو به یو بل وژل د انګلستان یا د برطانیې ده. عین کار پنجابیان اوس پښتنو سره، پښتانه یو بل منځ کې اچولي دي، حاله چې ته د کوزې زه د بر یم، حاله چې داسې دی، حاله چې داسې. تاسو دغه د پښتانه په اصطلاح د دوی په اصطلاح دا صحافیان وګورئ، دغه نفرت چې دوی خپروي دا د چا په نام؟ دا پښتانه چې یو بل وژني دا د چا په نام؟ دا پښتانه چې یو بل سره جنګ کوي دا د چا په نام؟ دا د پښتنو په نافه دی که د همدغه پنجاب په نافه دی؟ جهانباز صاحب چې وخت مو خلاص نه شي، څو لنډې پوښتنې دي دا پاتې کېږي. مهرباني دغه خلک چې تاسو یاد کړ چې د پښتنو په نوم امتیاز لري، که چېرته پښتانه خپل حقوق ترلاسه کوي، دوی پکې ځای لري؟ بیا دوی په سیاست کې، دوی په فعالیت کې، دوی په مشرۍ کې ځای لري؟ زه خو دا وایم چې کله کله د انسان دا جسارت ولري، دا شهامت ولري، دغه غزني استاسو په پښتنو په ځای دغه نرتوب ولري، کله څنډې ته شي. معاصر سیاست هم دا و، نور خپل قوم خپل ملت تباهي خواته مورې پاستو، نور نشي کولی چې په 21مه پېړۍ کې د دغه ستر قوم په مدیریت کې ونډه واخلي. تاسو کولی شئ چې مثلا د فاصلې نه یو مشوره وکړئ، د مشرانو په حیث چې تجربې لري، ګټې تاسو تجربې ډېرې ناکامې نتیجې نه ده ورکړې، پښتانه یې تباه کړي دي، هغې جدا حساب در سره یا تاریخ کوي یا به در سره بیا یوه ناپېیلې یو پخت یو محکمه کوي چې هغې ته وخت پکار دی. خو بهترین کار، اخلاقي کار، سیاسي کار، پښتني کار به دا و دوی، ځکه چې اوس په کار نه ده چې پښتانه جنګ وکړي، بل سره دوی په جنګ لري کړي که نه، دا بل اور بل په دې هم باید موږ سر خلاص وشي. پښتانه ضرور نه ده چې نور یو بل سره جنګ که نه، په جنګ ټوله موضوع باندې هغه کې ختمې کړي. مهمه دا ده چې اوس موږ ځینو خلکو باندې، سیاسي خلکو باندې، با فرهنګو خلکو باندې خپل فرهنګ ته په کتو، پښتونولي ته په کتو، دا خلکو ته ووایو او دا خلک به درکړي چې وروره یا خورې نور څنډې ته شه، تباه دې کړو، ته نور دغه استحصالوه ما دا معادله، نه د پلار نوم یادوه، نه د نیکه، نه ته کوم داسې خان یې چې ابدالابد به ته خان یې، ته وروره یو پښتون یې، دغه فلاني خان هم یو پښتون دی، ورته دې ته واوړي چې دوی رامنځته شي، دغه نور ځوانان رامنځته شي د نورو ولسوالیو د پښتون میشتو. دوی که میدان ته شول مطرح شو، هغه ته ډېر لوی ظرفیت دی، ډېر لوی استعداد دی او چې هغه کېدای شي ډېر لوی بدلون راولي، هم په فکر کې، هم په عمل کې، هم په اقتصاد کې، هم په اجتماع کې. جانباز صاحب، د پاکستان په نوم په کومه حلقه کې چې قومونه، مختلف قومونه سره را یوځای شوي دي، آیا قومونه خپل اصلي حالت ته ورګرځېدونکي دي؟ بلکل ګرځېدونکي او دا کار کېدونکی دی. هغه مصنوي نراتیو چې دوی غواړي په نوم پاکستان ایجاد چې پاکستان د اسلام په نوم ایجاد شوی، دا دروغ دي، دا کاملا یو استعماري لوبه ده. پښتانه د دې پاکستانیانو څخه مخکې مسلمانان، پښتنو دغه اسلام دغې خطې ته، دغه شبه جزیرې ته د هند دلته اسلام راوړی.
ته څنګه په نوم د هغه استثالوي؟ یعنې څه؟ اصلا ټول د خدای بندگان دي، ته څنګه ځان ته پاک وایې هغې ته ناپاک وایې؟ هلته 400 میلیونه مسلمانان دي، 400 میلیونه مسلمانان دي په هند کې، هغه ناپاک دي، ته پاک یې، دا نوم ته ګوره، د خپل هغه انساني کرامت ته یو توهین دی ښاغلی احساس. په مالیزیا کې مسلمانان دي هغه ناپاک دي، په بنگلاديش کې جنبه سه ما ویلو دا پوښتنې مې لنډې ته هم لنډ جوابونه راکړي او دوه پوښتنې پاتې دي. پاکستان یا نور د ولس د خپلولو چانس لري دغه ولسونو چې تر اوسه پورې ورسره په 8 لسیزو کې څه لوبه شوې ده، د دوی د بیرته راخپلولو چانس باید لري که دا د لاسه ورکړي؟ زما هیله خو دا ده او زما تمه هم دا ده چې نه او نه باید وویل، یعنې کومه معجزه که وشي چې دوی لکه مخکې مې خدمت ته وویلې چې دوی د اقتدار جمهوري شي او ځان څنډې ته کړي، دا د میلیټریزم نه راووځي، دا خو سفارشي هېواد دی، اقدامه اخلي او چټل کارونه کوي لکه چې د دوی وزیر دفاع وایي. نو دې ترتیب دغه چانس زما تمه دا ده چې دا چانس دی نه لري من حیث د دولت چې دی بقاو، او فکر کوم چې دا روان دی زوالو د تکلیف. له دې وروسته د بلوڅانو، د پښتنو، د سندیانو، د کشمیریانو ارادي بیرته ماتېدونکي دي؟ وروستۍ پوښتنه مې ده. فکر نه کوم، نه، د بلوڅانو خو په هیڅ صورت نه دي، البته مبارزه به سخته اوسېږي، هغوی کاملا ژمن دي، متعهد دي، مقاوم دي، برنامې دي، مخکې دي. پښتانه متاسفانه چې فعلا متفرق دي، دا باید ومنو، خو پښتانه پوتنشلي ډېر لوی قدرت چې هغه بیا د هر قدرتمند دی، خو اوسني شرایطو کې چې عیني اوسي objective دغه تصویر وګورو، انځور وګورو، ښاغلی احساس متاسفانه چې پښتنو کې ډېر احتراق راغلی، یو تعداد دي ډېر سرسخته مذهبي دي، درست، یو تعداد دي پنجابي شوي چې جنرالان هم دي، توپک هم دي، یو تعداد دي چې واقعا ملیګرا په خپل تاریخ پوهېږي، په خپل فرهنګ پوهېږي، په خپل ژبې پوهېږي او پوهېږي چې بدلون وخت را رسېدلی دی، خو هغې فعلا یا کمزوري دي یا څنګه دي، او داسې تر اوسه پورې د استقامت دغه څلور ډلې دي چې متاسفانه د پښتنو د یووالي چې بیا هغه استحقاقي یووالی اوسېږي چې استحقاق رامنځته کړي، نتیجه ورکړي، یو مسیر واحد مسیر رامنځته کړي، هغې لپاره کېدای شي دا وخت پاتې اوسېږي، خو دې لپاره باید ټول کار یو لنډ په څو کلماتو کې د پوځ د جبر وسایل نور نتیجه دوی ته ورکوي یا کار ورته کوي؟ په اوسنۍ نړۍ کې نور د زور نه، د سلا نه کار اخیستل، ځپل، دا نه یوازې شرموونکي کارونه دي، نور نتیجه هم نه ورکوي، او څوک چې د زور نه کار دا په دې معنا ده چې هغه په ضعیفه نقطه کې قرار لري. د پنجاب یا د پاکستان استابلیشمنټ اوس په خپلې ضعیفې نقطې کې واقع دی، هغه په افغانستان هم بمبارد کوي او په پښتونخوا هم بمبارد کوي، دا د دوی ضعف دی، ځکه چې که پاکستانه ته ما سره من حیث افغانستان لانجه لرې که نه، خو اوس خو لانجه دې سره ته رسېدلې ده چې نه ته شاتګ کوې نه زه، خو راوغواړه درېیمګړی نه راغواړه، درست، دا جرات ته نه لري، ځکه چې په بوټانو کې د شګه د دروغ وه، ملامت ته وي که نه. په عین ترتیب پښتنو سره پښتنو ته حق نه ورکوي، ازادیګانې نه ورکوي، خو قفس کې نیسي، استحصالوي، منابع تخریبوي، بدناموي، دا ضعف دی او دا خلک بیداري رامنځته کوي، وغواړي کوي. جنبه صاحب لنډه پوښتنه بله هم کوم بحث خلاصو. د مفتي منیر شاکر وژل، د مولانا خانزیب وژل، د شیخ ادریس وژل او د مولانا فضل الرحمن د نیولو امر د اسلام آباد ټایټل تر پوښتنې لاندې راوړي که نه؟ کاملا دا هیواد یو فاشیستي هیواد دی، دا هیواد یو ناکام هیواد دی، دا هیواد په زور او جبر او وژنو او توهین او تحقیر او زندان کې اچولو په دندې باندې ولاړ. تاسو فکر وکړئ یو معصوم نجلۍ نوم د مهارنګ بلوچ دا هیواد کومه معنویاتو باندې کېدای شي دا دې هیواد کې معنویات نه وي،
دا ډېر بدمعاش بد اخلاق اسټابلیشمنټ دی. تغییر نوکري ځان به وخوري. ډیره مننه جانباز صاحب په بحث کې له ګډون نه مو او له ښه تحلیلونو نه مو. په خیر اوسئ، سلامات اوسئ، بیا هم ټول خوشحالي غواړم. درنو لیدونکو، له ښاغلي جانباز صاحب سره مو بحث تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې ستاسو ډېرو پوښتنو ته پکې جوابونه پیدا شوي وي. تر بیا د الله په امان.